سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت چارواکي وایي چې ټرمپ د باګرام هوایي اډې په اړه د یوې معاملې په لټه کې دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي د امریکا ولسمشر ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي دي چې ټرمپ په اصل کې د سیاست ترڅنګ یو سوداګر او معاملهګر دی او باګرام هوایي اډې د بیرته اخیستلو خبرې هم د یوې معاملې په چوکاټ کې مطرح کړي دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د بریټانیا د لومړي وزیر کیر سټارمر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې امریکا غواړي د باګرام هوایي اډه چې د چین اټومي زیرمتونونو ته نږدې پرته ده بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. We're going to leave it with strength and dignity, and we're going to keep Bagram the big air base, one of the biggest air bases in the world, because they need things from us. We want that base back, but one of the reasons we want the base is د اسلامي امارت دغه چارواکي جلالي پر خپل ایکس او خپل رسنۍ لیکلي ټرمپ تر سیاست ډیر یو تجار دی. د باګرام هوایي اډې د بیرته اخیستلو یادونه یې هم د یوې معاملې په بڼه ده. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم افغانستان او امریکا کولی شي پر اقتصادي او سیاسي همکارۍ متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ خبرې وکړي، خو هر ډول پوځي حضور د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی. دغه طالب چارواکي ټینګار کړی دی چې په تاریخ کې هیڅ کله بهرنی پوځي حضور د افغانانو لخوا نه دی منل شوی. دا موضوع په دوحه کې هم په بشپړه ډول رد شوې وه. له بلې خوا درې سرچینو CNN شبکې ته ویلي دي چې ټرمپ له خپلو ملي امنیتي چارواکو غواړي د باګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو لپاره لارې پیدا کړي. د هغوی په وینا دغه هڅې لږ تر لږه د مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او ټرمپ باور لري چې باګرام د څو دلایلو له مخې حیاتي ارزښت لري. د چین څارنه د افغانستان پر طبي زیرمو د لاسرسي امکان، د داعش پر ضد د مرکز جوړول او د یوې ډیپلوماتیکې اډې د پرانیستلو وړتیا. خو یوې سرچینې CNN شبکې ته ویلي دي چې د دغو ټولو موخو پلي کول یوازې د امریکا د پوځي حضور له لارې امکان لري. تر اوسه روښانه نه ده چې اسلامي امارت د باګرام په اړه د امریکا غوښتنې ته څنګه ځواب ورکوي. ټرمپ په خپلو خبرو کې وویل موږ هڅه کوو باګرام بیرته واخلو ځکه اسلامي امارت له موږ څخه غوښتنې لري او موږ یې په بدل کې باګرام اډه غواړو.